دشي یو طالب ته ویلي مولا صاحب ستاسو دا ګیره خده که زما د سپی دا لکای خده هغه ورته ما ته پته نشته ولی وی کایمان تیر کو خو ستاسو سپی د لکای نه خده او کایمان تیر نه کو ستاسو د سپی لکای ته خده نو چې بربنده خزه په موټر سایکل په ځان ته سره کړی او ګیره می دی ګیره نه سپی لکای خده کنه ده نه دا چې دی ګیره نه ونیسم وای نو دا لاس په کله راځي ما کې او ما اوس کمزور هم شم ګرځیدې نه شوم دی ګیره نه مې نیولای ورته څنګه چل دی او دا خزه راته ولاړې دا ملک شو چې جناب د غیر چارو نه پجوندو نکړي سفر دی ګران دی د خطر په لار بپندو نکړي په عادتي توبه بخلاص د ګناهونو نشي په عادتي توبه بخلاص د ګناهونو نشي سونه سحاغوندي توبه محکم سوګندو نکړي حلال حلال غنا حرامونه پرهیز کا مدام لکه د اوخ په شان په دواړو جام نو خوندو نکړي